وعلیکم سلام. څنګه شاطانه خای؟ سپیناره سکه بس راووتم نو. سپیناره چرته تللی ډېر وخت نه وې لیدلی. بس د څه کیفې؟ سپیناره جیب ته تللی وې که د ځمکې نه ورلاندې شوی وې. بوډاګان خو جیب ته نه دي. نه مړه زموږ دونه قسمت چاته دی چې ته و قسمت داره هلک دي. الله دې درته روښې سپیناره، الله دې درته روښې. نو چېرته تللی وې؟ نو ته نه قرارېږي شاطانۍ بچیه نو خبرې ته غوږ کېږده بیا. ښه سپیناره وایه هغه خبرې ته مې غوږ سسي سپیکر دی. ها ها راوالو به بس په دې جیب کې راځه 15 روپۍ مې پرې او کنه 15 روپۍ دا راته ووایه سپیناره 15 روپۍ چا درکړې؟ دا خو ډېر غټ شی دی. نو ته د مشرانو په خبرو کې ته وڅېړې. دا سپیناره غوسه کېږه مه وایه وایه. بس ګرځېدم را ګرځېدم مال څه خبر څه به ساتې راشه اندوانه پې واله. اندوانه او اندوانه ښه شی دی سپیناره مخکې. او کنه دا خو اینسې واقعه بس راواخېسته. چېرته دې وړه هغه شاډوله ماډوله ډېره؟ نه مړه ما خو سوچ وکړ زه خو هوښیار سړی ما تا ته خو پته ده ما وایه چې ګل مکۍ به راشي چې ماله دې راکړه شاته ستوڼې به راشي چې ماله دې راکړه شا کمیس به راشي چې ماله دې راکړه نیمګړ ګل به راشي چې ماله دې راکړه مال راشه کښېنه ورته ویې وخوره. سپیناره نو ستا په خولې کې خو غاښ نشتي په هندوانه خوړلو څه کې. نو شاطانۍ بچیا زه خو درته وایم چې د مشرانو څه کښېنه هندوانه پستی پسته د بوډاګانو دپاره وي. ښه سپیناره نو بیا دې مخکې څه چل وکړو؟ بس هندوانه مې کټ کوله ډزې شي چې چاقورانو ته ور وولېدو. په هندوانه کې؟ او هندوانې ته ور وولېد رانه په هندوانه کې؟ او بس ما پسې پټې والې ور ومې دانګل. دا هندوانې ته؟ ولې ستا دې ککارۍ ته هندوانې ته که نه. ما زه خو ستا بچی یم ولې غوسه کېږې ها سپیناره؟ ها اوس خبرې ته غوږ کېږده ډېرې قیسې مه کوه. ښه بس سپیناره چې ور ومې دې ډانګل څه ګورم چې نه ګورم اوټ خوار دی. په هندوانه کې؟ او کنه په هندوانه کې بس چې بره مې وکتل د هلیکاپټر پکې هم ټکا 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 وله و. په هندوانه کې؟ ولې ستا په دې کپارۍ کې بس ګرځېدم را ګرځېدم وږی شوم. په هندوانه کې؟ های های مولا دې خفه که نو په هندوانه کې که نه. آیا سپیناره یقین مې نه راځي قسم دی. بس نو چې یقین پې نه کوې مه یې کوه خو زه خو رښتیا وایم رښتیا زما عادت دی. ښه سپیناره مخکې څه چل وکړو؟ بس هوټل ته لاړم په هندوانه کې؟ او کنه په هندوانه کې والله او ښه بس هندوانه کې مې سړي ته وویل ای روکیا دا په هندوانه کې؟ ولې ستا په دې ککارۍ کې بس سړي وویل داسې شنه هندوانه ډبل پټ واله دې کې به چغې نه وې بټنې به وې. دا په هندوانه کې سپیناره؟ په هندوانه کې نو بس کې ومې کتل د چرګ بټن و د غوښې بټن و د سابو بټن و د بېډو بټن و د چرګ بټن مې وواله. دا ښه شی دی سپیناره ګورې. او کنه بس چې څه ګورم چې نه ګورم ټپه ټپې شي چې چرګ راغی. دا په هندوانه کې ده؟ او کنه په هندوانه کې بس چرګ راته ویل ورید راشم که کوف راشم ورید راشه. دا په هندوانه کې سپیناره؟ نو ولې په څه کې هندوانې ته مې ور دانګلې نو بس چې چرګ مې وخوړ د خېټې کار مې سم شو بس باغه راووتم یو وخت محفل دی. دا په هندوانه کې سپیناره؟ او کنه په هندوانه کې یو غټ محفل دی چې ورغلم 200 ګزه مار پروت و. دا به پاکستان ریلوې عمرهینو سپیناره؟ نه نه حالت شومه لږه لږه وریځه وه دغه یو نیم سال ګزه و. دا به بیا د بجلۍ د تار عمرهینو؟ نه نه شاطانۍ بچیه نیم د ونې لاندې وه. دا به د دې ګامسین نه شاوخوا پورې اینو؟ نه نه بس دغه تقریبا سوره بس کن لکه 200 ګاله ما خو ټوټې نه کوه. دوسه دا هلکان بوټ شو ډېر زبردست